ورودانې دا په څه سوچ کې ناست دی؟ یاره پامیز پلاره ډېر خوب راغلی دې ته مې وبخښئ. وبخښه کوم دلته خو لږ په سوچ کې کوم په داسې کار وکړه چې پیاله چېرې راپاته کړه. زمانه ثانیه راته د وجې ادم خان جوړ کړی. ورودانې دا دې څه ووې؟ یا سړیه دا ځان سره خبرې کول د دې د چوې پرېږده ده. یاره یو خو ډېره ډېر تنګ راوړو سړیه. خبره وره تا ته ما څه ووې؟ څه دې ویلي؟ تا ته ما وویل چې مال یو کپ چای پوه کړه. بمبار جانا یا لکه بمبار جانا زما په خیال بل څوک مېلمه راغلی دی. زما په خیال کې واقعي مېلمه که څوک دی په خیال ده ته پته نشته چې ما 2000 پنشن اخیستی دی او 300 تاڼې مې غږولي دي. دا هم راته څوک غرضي ښکاري. پوه شوې که نه؟ غرض په مخه کړی دی. رباب خیال ساته زه راځم چې څوک دی. بهر راوځه ظالمه زړه دې راله پچه پچه غوستړې کو چې نه مو باسه در ووتمه سړیا. راوځه که نه سپی خو نشته سپی مې تړلی دی. بخیر اقبال جانه ستړی مه شي خواب مه شي. څنګه چل دی ورور؟ بس خیر خو دی که نه؟ خیر دی خیر داسې ما وی چې تا به وینمه او آخر مې لږ پکار شوی و جرم دې نه مې پې دانې وړې ما مازدیګر به یې راولم. اقبال جانه نو سهار دې ویلو لقب وکه نه هغه پسې سعد سمین خان راغی وایي زما خر پکار دی لږه بازي پې راوړه. دا څه وې ظالمه په دې لویه ته نه دروغ وې دا خر په کور کې چغې وایي نه تړلی دې نه دی. یو خو ته هم ډېر زورور سړی د خر په خوله دې یقین شته او زما په خوله دې نشته. یاره که رښتیا را باندې وې که نه ته ټول عمر دروغ وې او دا خر به خلک ډېر رښتیا وایي خو زه به چې په ما به دې مې څه کار راشي برشو زه مړه په تا مې د خدای ډوکان ځان نه ولي. پتاسې یا پتاسې خو ډېر خبر شه چې دا بوډچکه بیا څه وایي. پتاسې بچې لږ اوبه خوره له واخله. او که نه ناوې زېرمه اوبه دې ډېره راواخله. داسې کار وکړه چې زوی ته دې ووایي چې تا نه نوکر وساتي. یا خدایه پاکه چې د انګوریانې دې پیدا کړې نو د خواښیانې دې څنګه پیدا کړې. پتاسې لورې ته خفه کېږه مه زه به ځان له پخپله راواخلم. او چې اوبه ځان له رالې یو پخپله راواخله. خدایه پاک څه به د پیریانو مشر جان یا لکه بمبار جانا قربان شمه د تا نه خدمت وایه جانانه. مړه خدمت نشته خو کار مې نه و ما وی چې په دې پوله را سره کښېنې او لږ رباب راته وټنګې. اورې نن دې خاطر شو او که سبا دې راپسې چغه وواله که نه نو په دې رباب کې به دې ومانډم. چېرته رباب هم په سترګو نه ده لیدلی نادیده کو. توبه توبه دی خو ځان له د مرچکي په سوکه نه رښتیا په سټه ناستو. زما هغه بوډۍ به مې انتظار کوي. شکر دی چې ډزې در باندې نه دی کړی ډزو. مولا دې سره د رباب په تباو برباد کړي. هغه هېڅ بلا نه وي خو درې ښځې نور هم زړولی شي. مړې پیشترې د مولا شوتل سره تباو برباد کړي. تا سره د پیشترې غم دی. هغه خو پلید بوټی د سپی په متیاجې نه کوي. زما هغه نه و اخر هغه ورک ده. څومره ښکلی خر و. خیر خو دې که نه دا ولې لالا وایي ولې خبره واوره دا څه بمباجي ورخ کړی دي څه چل دی؟ خر روک شوی دی. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې دا خر روک شو. دا څه وې پلاره روغ رموټ خر روک دی او ته وایې شکر دی. نو زه پې شکر ځکه وباسمه شکر دا وباسه چې ما او تا پې نه وسواره که نه دواړه به غیب وو. ملنګ احترام منم ملت
مطلب خبرې دی وکړه وې دا موږ نه پسې او تاسو پسې نه نه بیبي ښه وایي که نه کله چې سره د خره به بیا مونږ هم ورک وی اوس مې راغلی که نه هسې جاړېدو مه جاړې بل خرباله والم خیر دی وې مې په تاسې لورې منډه لږې اوبه خو راله واخله ډېره تږې شوې یم ساسا پاسه هو ځان له پخپله راواله ته سمنسټره نه یې هو نه زه ستا نوکره یم چې کله راته چې دا کار وکړم او کله راته چې هغه کار وکړم وې ما عجیبه ښه دی چا در باندې د اوبو ښېګڼم نه کېږي سا څه دې ویل یم نه نه هېڅ مې هم نه دي ویل ته په لاره کښېنه او که نه ما ویل که څه دې ویل هغه څه به درته ویم چې په ژوند کې به هم دې نه اورېدلي ځکه چې زم څه معمولي ښځه نه یم د پشتري خان خور یم خور دادا خدایا پاکه پته نه چې ټنګ ټنګ اواز راځي او د دادا تصویر بالکل نه راځي دادا مړه زما په دې مور دې خدای شلک راوغورځي چې ستا په شان ګوګو سره یې واده کولو دا پلار به داسې دادا وچغې مه وګوګوشدو رباب دې د ونې لاندې ناست دی او پلار دې دا ما څه ویا پلار دې د ونې لاندې ناست دی او رباب ټنګی د غنمو غله پردی ګیا مړه پټې خدای دې بیخو بس اول خو خبرې زده که وایي رباب دې د ونې لاندې ناسته پلار دې ټنګوي زما د رباب دومره جرأت چې زما پلار به ټنګوي پرېږده مړه یا لکه دا سکې مړه ده یاري دې مړ کړم دادا ویم قسم په خدای چې ما له شرم راځي چې زه تا ته دادا ویم خو نه ولې ځکه چې ګوره خلک بوډا شي که نه نو دین ته یې خیال شي او ته چې بوډا شو نو سادین ته زما مطلب دا دی رباب ته دې خیال شو مړه ادم خان زما مطلب دی دادا ځان نه دې ادم خان جوړ کړی دا دنیا به څه وي ګوره دادا څه جان پکار دا دی که نه چې ته ما ته عقل وښیې نو مړه دا لا کومه زمانه چې زوی راپاسي او پلار ته وایي چې دا کار غلط دی دا ګوره دا ما درپسې په ریډیو کې اعلان وکړو چې زما شکر دی پلار ورک شوی دی کړی خو دې نه دی ویم کړی مې نه دی خو تلم ورپسې خو چې ته مې ولیدې که نه خله چې تللی نه اوس دا راته ووایه کیسه دلته بس دلته ناست وم ما چې لږ رباب وټنګم لږ سور مور والم نه پټي دي او نو نه خو درخانه شته او نه شرب هو غلی کېنه سړی په سر دې راله دړکو خله چې رالی ته دې پټو خیال ساته او زه په هغه شپېشتري پسې ورځم نو دادا دغه ځای کې بیا نو بس د زړه مې وایي چې څه وکړم خو پلار مې که نه نو اوس دلته پیشترې شته که نو تور پسې کم ملک ته دې پیشترې پسې ماړه دادا نو دغه ځای کې دې بیا عقل کار پرېښو که نه په دنیا کې خلک سمو خلکو سره دوستانه په خپل وګوره څومره لمبوی ځان لري دومره شاتي ترکم انجه دوست کتلې دی کم از کم له خیال خو کوه کنه ګوره دادا بده خبره ده خو د اوږې د پلي امره دی څومره بد ښکاري هغه سره اوهو بچې ګوره دا ټول د تندي کار دی نصیب خبره ده خیر دی ای به ګزاره کوم داسې کار دی زه ورځم او ته د پټو موټو خیال ساته ښه ښه دا بچی دی ما ته راکړه ستا ډېره مهرب دی نه بغیر زما چېرته ګزاره کېږي هسې نه چې بېزوره یې کېږي مادم خدای بیخو باسي چې په شناختي کارت کې ولدیت مستانو دا پلار به داسې السلام علیکم په ما ګرانه رشته داره وعلیکم السلام و بمبار جان په ما ګرانه هر کله راشي دا بل بیا ستړی مشي تاسې کله کله راځه اشنا چې دلته ګپ شپ لګو چې دا ټیم مو ښه پاس کېږي سړیا خبره اورې ماشومه څنګه رښتیا همزولیا ګوره ما 2 پیرې پنشن ګټلی دی او 300 تاڼې مې غږولي دي پوه شوې که نه او زه سړی د سټ د ویښتو نه پېژنم د سټ د ویښتو نه او بله خبره دا ده چې زه د چا ځای ته نابللی نه ځمه خو تا راوبللم نو راغلم واشنا ویم رشتهداري په خپل ځای خو که د چا پلار یې زمونږ خویانې که نه او که نه نن در باندې داسې لوګری ګردس کم که نه چې تا به په زندګۍ کې هم نه لیدلی او ټول عمر به یاد ساتې لکه
لوګرۍ ګرځه دا هم د پولیس په نوکرۍ کې هم دا هم نه اورېدلی دا نه څه شی دی ونن به په دې خپلو سترګو ووینې رښتیا پیدا کړه زه چې پکې رباب هم داسې ورپېنده ورکه ټنګ ورکه ټنګ رابطله ټنګ به ولا هلته ورکو داسې کار وکړه راپشا شه ډېرې ټولي ته راپشا شه خیر خیر دې چې د ګیس ختم نه کورودانې نن مې په عمر کې خوشحاله ولیدې سړیا زه راته رایاد شوې ځکه خوشحاله یم ته رښتیا وې یم که دروغ ویم که نه نو خدای ولې په کټملو ماته نو بیا خو داسې کار وکړه سترګې پټې کړه او خوله وازه کړه چې خواږه درکړه بابا صاحب چی سرو دې ته وایي مینه لکه دا د بل ساعت چې ده خلک به سوځي هسې به سوځي هغه څوک مخکې څوک وروسته واه واجی په دې دواړو باندې اوس وانیرال یک خدای م تباہ برباد کا جنادو باسي نه پټیله څوک چیر وړي نه څوک روټۍ کپلار مو دی نو هغه ټوله تړ ته کته د رباب نه صبري کټ کې کټمل دومره دي خو چې کینو پکې نو بس پتا سي وګم د لوګې نه مړ شم که څه وینو راکړه چې پر ډک شم همه چې ستا د مور د خدمتونو نه خوځګاره شم که نه کله راته وایي چې چېراله راوړه کله راته چې پخپو راله زور وکړم ته وګوره ټول لاسونه مې پولی شوي ما لازم جوړه راوسته ډرامه مه جوړوه که نه اوس څله مې په دې غټ سنډا ځان باندې جړې ته غم مه کوه نو سسا ته ما پورې خندا کې ما خو چېرته ولیدې چې زما په مور دې زور کړی دی څنګه یې لاسونه پولی شو خو زه خیر ته هېڅ فکر مه کوه یو څو ورځو کې به انشاءالله زموږ ستا کور وې دواړو پکې یوازې اوسېږو فهمه یا الله چې دا ورځ به کلي سما خو دا ورځ ډېر لوی ارمان دی نو یو کار وکړه چې دومره تکړه کنه چې 2 رکعاته نفل وکړه زه به ومنم سوال به دې نه قبلېږي ښه ده بس ډېرې خبرې مه کوو زه تا له چېرې وړم هلا شابه وخت مو روټۍ ووي زه تا له چېرې وړم بم روغ دا اوس ښځې انارګله بچې په زړه مې دا ډېر لوی ارمان دی چې تا له یو سره ډوډۍ راولم څنګه چې مې خپل بچي له راوړې وه او زه پکې دا رباب له ګوټانګوم راوټونګوم او یم چې زه پکې لږه واوړم راواوړم چاچی هر سوال لري الله دې تاسو ټول له ژوندون درکړي نو الله به هر څه کوي چاچی ته داسې کار وکړه ما او زما بچي له ډوډۍ تیاره وکړه شابه یم دا دې لاړم او دا بس زر راځه شابه انارګله بچې که جنۍ دې خوښه کړي که نه نو ما به په دې غوږ ووایې پوه شوې اوخه نه رښتیا اوغیا ویم دومره راباندې ګرانې لکه د خپل تن وجود خبره خو صحیح ده د کار خو زما مطلب دی خانجي خو زه ستا په مقصد د سره ونه رسېدم د خبرې مطلب مې دا دی چې نن سبا خپل رور نه پکارېږي نو دا د تره زوی به هم څه پکار راشي هغه انارګلې درته یادو په مزه به خیال کوه ویم چې څنګه خانجي ته غواړې که نه انارګلي ته ما مو بخړې کړې دي انشاءالله ډېر زر به پکې ورډوب ویم ورډوبې کا چې څومره زر ډوبولی شي نو تا دې پکار ده ورځم پې داسې چېرته په کلا کې نه خو خانجي روټۍ خو به تیاره وي د چایو ټایم دی چای به وڅښو نو ته یې نشته زه شا به ورځه ورځه زه پوه شه پوه شه
رمیا کلی خیرات نه دی چې زاره دې په زما د خاوند شي او خوري دي انارګل خان دا قصابه ده که خوري او دې خوري ګینې خوري دې خوري یا خدایا پاکه ته لوی خاندان ښځو ما څه سپېرو کره مې واده شوی دی دا واخله انارګله ته کاري ختمه ده پر حسابو ګزار وکړه خیر دی چاچی ما هر څه واورېدل زه په دې ګزاره وکړم چاچی انارګله هغه ترې دې چېرته دی چاچی زما په خیال هغه پټي ته تللی دی بازاري نن به بازاري لوبه نه کې ګرمه لوبه به کې چې څومره ګټلی شي نن یې ګټه در پسې مې پوره 17 د پیسو راوړی ګټه څومره به ګټې نن یې وګټه زما نوم بازاري دی خانجي ته به یې د میدان نه لګي وقت یې کټ ګټه پته دې وایه 10 کاله بهر بهر ما تا ته نو ویلې خانجي چې زما نوم بازاري دی او زما خیال دی نور زور دی نشته ته نه زره نورې وړه ده وړه مونږ یې څونه په چل ول په چالاکۍ د خلکو نه ول او راشو تا ته په یو دو کېږو ته په یو دو رانیو خدای دې تباه کا کله خو به م در باندې ګونټه سواره شي که نه دا ټول رقم به در نه ګټم خدای زمونږ کې کمې مټې او دا لاسونه تڼاکي یا به د چا دې سټله یو ټنګ ورکړو او دا درهمې به او دا سره سره کاپیانې به څومره به ګټې دا خدای نګبر ته څومره به ګټې والله کې رانه بیا وګټې او یا الله دا ماته چې کومه ښځه راکړې داسې زما دښمن له مورمه کې دا اوس څه دي دا سالن به څوک داسې پخوي مونږ چې دا دې څنګه نو خدای څه ویلې شونه ځکه چې یریږو تې خو دومره تپوس خو به تې خامخا کوم پتاسې څه چل دی راشه که نه میرا مړی د انعام لایقی نو خدای راسي اوس به مو سره په خطا کې ګوتې خوړلې وې داسې سالن دې پخ توبه څومره پراخه دي سړی مشر بابو صاحب هر کله راشي او په خیر راغې څنګه دې پېښه وکړه خانجي دوبۍ نه راغلم او پیسې را سره ډېرې وې یعنې درهمونه او ریالونه خو به دې نن په دې بسته کې ډېر راوړي خانجي هم دغسې وګڼه ما وې زمونږ د کلي لارې خرابې دي نو شپه به د خانجي سره وکړم او سهار به په رڼا کې لاړ شم ته غم مه کوه او په کلاره دلته وده شه او دا ځای خپل ځای وګڼه خانجي دا ځای خپل ګڼم ځکه خو دلته راغلم خو اول در باندې د ګوړې یخ شربت کړم چې دا زړه د یخ شي اشنا خانجي دا خبره دې زما ستا خوښه شوه ستړی راغلی یم دا یخ شربت دې را باندې وڅکولو داسې بابو تا خو هم ډېرو مزدسنو کار کړی دا کاڼې څنګه دې ته لږ په ګوته واچوو چې څنګه بابو دا به بیا وګوره دا اوس ده خانجي دې شربت خو دې په ما باندې چلو کوم ټوله کوټه را باندې ګرځي موږ خدای ظالم موږ یې سروالي بروالي ګرځو او تاسو د دوبۍ په درهمونو ریالونو مزې کوئ داسې چېرته کېدی شي
صورتې دي حاجي ما مواجه دا دولت واخله ما مواجه کله دا دی ونه و حلوي او کله دی ونه حلوي نو تاسو د پانسي تاسو ته ورسئ ومې دې راځي ژوندې رښتیا بچیا اوس د دې لاس څه بندوبست پکار دی هسې نه چې رښتیا دا دیوالونه حلوي خو زه څه به ورله جوړو وظالمه په دې وخت څوک راغې ټوله نشه دې رانه تبو برباده کړه راځه ورکړه دې راځه یاره کنه هوا خو کولوا کنه خانجي زما په خیال بیا دې لوګرۍ ګردش کړې ده ځکه خو در باندې دا خولې روانې دي وای خدای کومه یالکه نن خو راته دا ماحول څه بدل غوندې ښکاري خو خیر ما هم 2000 پنشن ګټلی دی او 300 تاڼې مې غږولي دي پوه شوې که نه او زه سړی د سټ د ویښتو نه پېژنم او ستا دا ویښته راته هم څه نیغ نیغ ښکاري نیغ نیغ راځه اشنا راځه خبرې پرېږده نن در باندې داسې سیز کم چې دا زړه دې ټیک وشي خانجي سلام علیکم څنګه چل دی څنګه چل دی وروره دا ګیلاس خو خالي دی یار هغه مې ایښی دی ځینې نن دې دې شربت راښ کړی وې شربت دی د ګلو ولګوتم چې روپ دې شیرغم یاره ستا سره دا څکل ډېره مزه کوي دا خو به منې که نه خانجي په ما خو سسر وګرځېدو دا ولې ها زه خدای دې خیر کړي داسې کار دی زه درنه باندې ورځم ټیک نه یم ټیک ده څه چل دی څه کار ومې لیده دا به ځان سره هغه پورې سیند ته ورغورځار کړي بېغمه شه دا خو زما د ګس لاس کار دی خو خبره واوره که زه راننم که نه نو بس په مخه مې ښه په مخه دې ښه ټیک شو لاړم حاجي اسلام علیکم سلام علیکم یاره که دا بورې خو دونه درنه ده نه دې درنه بوږېږه دې ګوجې سره دې خدای تان سیند ته لوکي بوږېږه دې ګوجې سره دې خدای تان سیند ته لوکي ای خدایه زمانه خدای دې په اسانه خلاص کړو یار لالا تو خفه کېږې څه له زه خو د دې دپاره رالم چې تو کور ته لاړ شه او دا بقایا کار به زه وکړم ودرېږه دا بقایا کار به دې وکړي د کپړو ته وګوره د بوټانو ته وګوره د چشمو ته وګوره سم مړه د ځان نه دې راته شاروخان جوړ کړه او بله خبره واوره خبره دا ده که نه چې ما ته ډېره ښه پته ده زما پلار ګوګو دی خو زه ترې هوښیار پیدا یم ځکه چې زما ټر نیکه هوښیار و زما د ټر نیکه هغه چر نیکه هوښیار و هغه بېله خبره چې زما پلار کمکل دی ته زمونږ په دې جایداد کې شریکوال ځان کې چې ګینې زه به لالا ستا د دې سپېړي جواب به لالا تعالی ما درکړی و خو افسوس په دې خبره لالا چې زه یو تعلیم یافته یم او ته یو جاهل بیا زما او په تا کې اخر فرق څه پاتې شو
زمانه زورکیږه ما ته پته چې ټولې پرچې دي په رشوتونو پاس کړي دي صابون به دې وړو ګوړه به دې وړله دال به دې وړو او ورپسې دې مالګه م وړو هیډ ماسټر پسې السلام علیکم اقبال جانا هر کله راشي بازاري لکه ظالمه ته خو نه کیل راځې او نه دوا سلام لا دا ته ځې چېرته اقبال جانا د پیشتري خان ځای ته ځم راځمه مړه د خدای په دې خدای کې ته ایله بیله د پیشتري خان ځای ته ورځې هغه هم د ورتلو سړی دی اقبال جانا کله چا دپاره پیشتره دی زما دپاره خو د سرو زرو بانګي دی بانګي لکه دا دې مرشتیا ووې هغه یې په چل ول د خلکو نه راتروړي او تی تی وړې همدقسې دا خو ستا دپاره دوبۍ ده دوبۍ دا شراب ډېر خراب شی دی دیوال څوک حاجي اما په خیال نن در باندې نشه وخته څوک دا به څوک زه مذهب بازاري 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 د مطلب خبره کوه سره راغلی او په موږ نشې مشې نه خېږي ګوره دا ګوره سوچ ونه کړي چې نشه کوم موږ په شرابو لامبو شراب خورو شراب څښو څه چل شته چل دا دی که نه څوک خو شته نه نه مړه راجوک شه دا غوږ دې خواته زیزیدو د بل کلي والا بابو دوبۍ نه چې مخته و مخته هغه ما په دې کوټې کې ووژل په دې سر باندې مې ورته لیکل کړی خو وژل او چې څه ته مې وژو که نه هغه راته څه وې خبرې هغه راته دا وې چې ما مه وژنه دا دیوالونه به یو خندا په دې راځي تا وژلې ما وژلو نه مړه ولې ځان ته زه په شګې ښکارم نه څنګه دې مور دې راخسته شي کړي جانا بھائی تا پتہ نو سره خبره بالکل دیم ته دریم خوستا مثال دوران ریډو دی هر ځای لګیږي وای چل څه چل شوی چاته خو باندې دی کنه برکلی د ګولیز وې بابو دې پېشتي په پیسو باندې وځي ما دوبۍ نه چې راغلی ماکا چې چاته ونه توبه دا خبرې څوک چاته کوي زه خو به صرف په حجره جومات کې ویم بل ځای نه جانا وای کنه قرودانی خبابولو استاد دینګورو کشتری خان وجلو اشتري خان وجلو بالکل د نخې مونځ دی وویشتو هم هغه وجلو بمبالیا دا چوک سپیچی چلو او دا تل خلک کینا په خبره پوهېږي نه او تبوې خلک کینا ته ګوره دې چې ټاکي ته هغه دومره حرامي دی و ښځې دا چې څونه ځمکې نه بهر دی که نه نو دومره په ځمکه کې دننه دی ګوره سړیه دا خبرې چاته د خولې نه ونځي اوهو دا خبره په خپله ورځ بخار کوي ځکه چې بېګناه قتل نه پټېږي زه ډېره ستړې شوې یم واه 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 دې ته وګوره منګي ډکه که ډکې ډکې که که نه او که نه ډکې نو ډکې مکې او داسې کار وکړه چې خاوند ته دې ووایي چې تا نه نوکر وساتي یا په تاسې دا بیا مو څه شور جوړ کړی څه چل دی خیر خو دی پانو صاحب ډېر مور ته دې وګوره که نه د کور په کارونو خو زه زرې زرې کړمه کله راځي چې منګي رانه ډکه کله راځي چې پښتو رانه جوړ کړه ته ما ته دا ووایه چې زه ستا ښځه یم او که نوکره یم نوکری لرې شه ښځه یې که نه تا ته چا نوکری دی بلکې زه ستا خاوند یم او ته مې ښځه یې او ته زما مېرنه مور یې قسم په خدای که دومره بدماشي خو مړې سکه مورم په یو زیو په انګور کې لکه دا تا چې بده ورځ راغله ګوره زما خبره په دواړو غوږونو واوره سره درته
په دې کور کې به موږ د کارونو نه کړي قسم په خدای په ځان ورته چانټۍ واړو واه ډېر ښه ډېر ښه ما ته خو اوس پته ولګېده چې ته پانوس نه ته د ښځې دوس یې زما په ژوندانه ستا ښځه زما د ښځې بېزتي کوي او ته ورته ګورې خیر دې سړیا ما پکړه نه پوهېږي څنګه نه پوهېږي زه تا ته موزه ځم ورته کښېنه غلی ما راخله تمانچه خدای دې زما لالا ژوندی لري هغې کر به مو لاړ شو وخت دې کښېنه ستا لالا زه پېژنم هغه د پیازو غوټه زه ګورم چې هغه تا څومره ساتي ځئ وځئ زما د کوره وځئ شابه وځئ 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 د بېلچې په شان پرېښي دي په داسې د ساده پلار راته همدې خدای والي په قهر لاړو بس دغې کړو لالا خبرندارې سسه خدای دې ما څورندار نه کړي لالا د لالا او نه وې لالو قسم په خدای که دې پرېږدم خدای دپاره زما خبره واوره لالا تا ورندار اخر دا وارخطا وروان چېرته وګورئ وارخطا ستا د لاسه موږ د کور نه وتړلو لالا ما ته وویل زه ستا دشمن یم په دې پتاسې په سر مې د قسم وي که دې پرېږدم خو لږ صبر وکړه موږ راځو راځه پتاسې د خدای په لار کښېنه لالا پورې خیر خو دی که نه داسې وارخطا ولې ولالا څه به درته ویم موږ هغه دې نه نشته هغه بمبار کاکا په کور نه راوشړلو وسپېره خو تا به ونه په دې مرۍ زور کړی وې که نه خانجي دا پتاسه ګوا ده ما به په یو څوک ستا نه زیات کوک کړی وی خو مجبور وم اخر پلار مې دی غلی کښېنه تورزنه دې خو دې داسې یېرېږي لکه پیشو چې د منګک نه یېرېږي خو تم غم مه کوه زم ستا خور یم کالی مې ترې ټول راوړې د دې بمبار دا جرأت چې تاسو یې د کور نه راوشړلی د ده نه به زه سرمن وباسم او پردې نه به یې ډکه کړم او بینکاک ته به یې ولېږم ته راواله زما ریندو نشته هغه انګریزي چریز راواله چې په خوند دې پورې کړم نه نه لالا اوس ډېر ناوخته دی سبا به یې مړ کړي چېرته د کلي سپي دې ونه خوري او که نه خانجي زما پلار خو ورته معلوم دی که نه داسې نه چېرته په غلطۍ کې د غونځاکي په ځای چیو سره ونه خوري غلی شه څه چل دی تا خو بیا بوتاړ پړسولی دی بمباره ډېر بد دې وکړل چې پانوس یې د کور وشړلو دا مې ډېر ښه وکړو ستا د انګوره غرور نه دی هغه شاټینګ یې د هغه په خپله د روټۍ درک نه لګي نو هغه به وخېسه وساتي خو خبره واورې ته جاړه مه پوه شوې دا هر څه د هغه دي خو لږ صبر وکړه چې د مور او پلار احساس خو ورسره راشي که نه بمباره چې هغې به چیز کلي او که نه ما ته صبر وکړه ولالا پاسه که نه ناوخته کېږي د هغه سړي مرګ پسې به نه ځې مرګ پسې د چا مرګ پسې ښه نو تا نه بیا هیر شو د هغه بمبار مرګ پسې به نه ځې زما هغه سخر زه یم چې زوی یې خبرېږي چې تا ټوک ټوک کړی وي او ته غم مه کوه خورې اخو به زه دله په داسې مرګ وژنم لکه چې څنګه اور بل فلم کې بدر منیر نعمت سرحدي وژلی و نعمت سرحدي څه شوه هغه زما تماچه دغه ده په داسې مرګ وژنم او دا دې ورغم یا الله لالا له مې بری ورکړې ډېر په سوپر طاقت ورغی دادا आवाज اورې ما ته دې شو ویتر بوجیا نه تا ته مې څه نه دي ویلي دا زم سوري خراب دی بس غلی کښېنه بمباره و بمباره وایم بار ته روزه یم در باندې دومره بمباري کوم بار ته روزه مرداره ویل پانوس پلار ته وګوره بس څه چغې نه دي ما ته پته ده چغې دي ښځې ما 2 پیرې پنشن اخیستی دی او 300 تاڼې مې غږولې دي زه مجرم د 60 ویښتو نه پېژنم ته داسې کار وکړه زما دا کټه خپروله
کوم ځای شابه اخله د کټه خپلې هوښیار کوه په پسته پسته کې وه چېرته مړې دي د زوی او خیر دی غم مه کوه قسمت یې خپل دی که مړ شو او که پاتې شو زه لاړم چنده تربوزیا مام پیتا کنه ته غلی کښېنه تا به وروسته پرېږدمه که نه یا لکه کوم ځای د دې ونې نه راکوشه ونه کې نیمه زه تا ته مخامخ ولاړ یم الله دا خو دوه بوټه دی وایه ستا مونږ وامه لکه دی تماشه لکه دا څه چل دی انګور کوي ویم و بابا د بمبار بهر جګړه ده ششه ګوله ده مالم تیو چکیلا که کنه و بابا ته سر مې وخورې ګوړه نه ده جګړه ده جګړه تپلی دی زیبه چکته کاکا جی دا څه کوې په دې بې موسمه ټیپر ځان بدنامې اخر د دې کلي دا خلک پسوئ چې د انګور رور یې مړ کړو او کاکا جي ته خو د دې مالې عزتداره سړی کاکا جي لږ حوصله شه کاکا جي بس دا دې مخه وویرواره په دې مو خطر علي که نه ما دې دا غوږونه پرې کولو او سپو ته مې اچول بس کاکا جي راځه چې زه کور ته راځه مو سایکل دې بوځه راځه کاکا جي ته هم زموږ نه هېرېږې تماچه دې لیدلې ده جو راځه راځه چې زو زر راځه راځه کاکا جي پرېږدې مې غلط نه کاکا جي راځه یا ویم یا الله پیشتري دې په منډه کې بری ورکړي که سړي دې مې په لاس ورغلی د ته خټکي مې پرې پرېږي یا الله ته خیر وای دا څنګه راکوه لالا دا چې بچی د لاندې پټ کما ویم پچې په تو پوله ویم برسته دې راباندې واچوله ته اوس ته برابر راغلی لالا خدای به خیر کړي دا قتل خو ډېر وهم یې که نه خو دا راته ووایه چې ستا هغه ټوپۍ څه شوه خو تمانچه دې سر ته پرېښوه ویم تماچو ټوپۍ په بلوله دا راته ووایه چې په لاس وقفو خو سلامت یم که نه واو لالا سترګې هم ده شته غوږونه هم دې د خیره سره شته او پوز هم در پورې شته خو دا راته ووایه چې هغه میراتمړي سر دې څه وکړل بمبار یادې خو مې چې داسې په دې یو لاس اوچت کو نو د کلي مشران راغو راته مینتونه شروع کړه چې پرېږده څه پکې مات نه کې نو ړه مې پرې خفه شو او پرې مې ښودو خو لالا هغه وراره خو به دې سم چکولې چې دا زړه مې په یخ شوی و وایم دا خبرې پرېږده ته ورشه یخ اوبه راوړه چې زما دې معدې ورغځي چې دا اور مړ شي شکر دی چې خدای راته خیر کړو بمبار نو خدای دې تباو برباد کړي رښتیا سوپر پاور طاقت و وای السلام علیکم وعلیکم السلام چاچی دې کاکا جي نه مې ورته ښه پیالې چای پخه کړه چې د دې ماتې سره شي ولې هغه پیشتره بې خطرې به له په لاس ور نه راغی پشتره بې خطره که په لاس راغلی وې که نه نو د سپېرکو غوندې مې داسې معده کوو او خولې ته مې ورلړه کوو خو خیر ته یې فکر مه کوه خطا یو شټ ډزې مې پرې کړي دي چې ټول عمر به یاد ساتي او د کور لار به ترې خطا وي چیک وکړه پتاسي څنګه چل دی کو ګاډه تروړ دې په خپل رالو کنه چا په کټ کې راوړو کښېنه غلی لالا خو ورپسې د ګرنیټ په لاس تللی او د کلي خلک راغونډ شو ستا هغه پلار یې خلاص کړو او هغه تره زوی دې نن هغه ورته په خپو پرېوتی خو دې خبر شه چې لالا به مې ورسره کم عمل کولو ویم شکر وباسه چې زما پلار له په ګوتو نه دی ورغلی کنې په خدای مې دې قسم وکړی چې ښکاره یې کړی وې تاته څه دې وې
زما مطلب دا دی ویم بلاو بچی وسره نو بچی ورسره نو خدا دې په سوره ده زنا ورسته په سور کې اور اوس نه کیږي واه کاکا جی خیر خو دې کړه نن خو به چاچي او کاکا جی ډېر خوشاله دي جی نو بس صدا له خو رام نه خور خوشاله دي خدا را دوه ته چرته رواني یار کاکا جی ما نه که خپکیږي نه لګي جی عادت راکا زه د نور خان سیری سنټر ته ځم او ان شاء الله ډېر زر به واپس راشم خو یې کاکا جی لپاره د خدای چې د چا سره جنګ جګړې ولګي او بیا یې کاکا جی هغه شپشتر راغی کنه جی نو تو خالي مال یو مسکال لکه زه پوه شه او هغه چته یا ته دا هغه به نشه پوه شو هغه زما کار دی هغه به زه داسې په دې دوه کوم کې مې ده خو ته لټه خدای ما اوسه ما ته اجازه ته نسوال سلام راوړم نسوال لاړم دې دا الله په ځه ځان لارې مې زه جمدا مانګې په سور کې ځه سړیا ته خو نن ما ته هسې بد ګورې زه خو تا ته ډېر په مینه ګورم او پانوس پرېږده چې د سقر په کور کې لکۍ ترنګۍ را ترنګۍ بدې مې شي هغه خواږ سقر چې زوم په کور کې ساتي و زما ساده سړیا نن سبا هغه خواږه سره ډېر خوشحالېږي چې کم ګمان ځان سره اوسوي بالکل دا خبره یې صحیح وکړه خبره واوره داسې کار نه کوم نو خو دا کور د خیره سره خوښه دی د کور ته به تاله ولګو او د پارک ته به لاړ شو هلته به لږ خپل ګپ شپ ولګو پکوړی به باندې وخورو څه دی خیال دی ځو رنجي ولې پناستي ودی زما خیال نن دې جوړې لوبې ته نیت نشته لوبې ته مې ولې نیت نشته دا دې لاړم او دا دې راغلم ته چېرته لاړ نه شه نظم ځه تاسې ګورې زما واسکټ دې جوړ کړو زما څه تاسې ګورې پتا څه کور ده قربان شه ولې وروره خیر خو دې کړه وایم خیر دی قربان زه د تا نه شمه وایم کالې دې ماله راکړه چې بیگ کې کېږدم دې کلي ته غله راغلي چې غله دې ته خلاصه نه کړي څه غله راغلي دي هسې نه چې څوک دې پې مړه کړي ډېره ښه ده لالا زه ځم چې تا له کالې راوړم ورشه قربان لالا تا نه دا کالې دې خدای ماله یو ځل په لاس راکړي نو په ایماندارۍ کې رانه په سواد کې مې ولیدل ته واخله لالا زما ټول کالې وایم خورې جاړه ما اوس زه پوه شه او دا کالې سنبالول ته ورشه او ماله ترخې چې پخې کړه ورشه ډېره ښه ده بې زوره دی وا کاکا جی وا د بیا په کورس کې کاکا جی مونږ دا اورېدلي دي چې موسیقي وي او کاکا جی دا خو بیا د پښتو کلچر دی دا خو په زړه ډېر ښه لګي کاکا جی که خفه کېږې نه کاکا جی یو عرض درته وکړم وسر کوزیا ته به څه وې ګوره ما 2 ځله پنشن اخیستی دی ریټیر اولدار یم 300 تاڼې مې غږولي دي خو ته به د هغه پانوسي باره کې خبره کې نو کاکا جی هم دغه مې وې چې پانوس لالا مې او رندار مې خپل کور ته راولو کاکا جی انسان په خپل کور ښه ښکاري اوهو بچې را به یې ولو خو لږ صبر وکړه چې د خپل کور احساس ورسره وشي او د مور او پلار عزت وپېژني دلته خو بیخي بې سره شوی و اشتریه بچیا مزې دې شوې لږ بدي شوې هغه لستو دې ګارې د له لاس نه راغلې څو ورځې خو به دې په خوند تېرې شي ده نه
خانجي اسی او خبره مې کوله خو ما یې چې خفه نه شي ما دا وی چې زه څه کار شروع کوم زما مطلب دا دی خانجي چې چېرته ځان ته د شرابو زما مطلب دا دی د کبابو دوکان کولی وکړم چې لږ مصروفه یم وسرکوزیا اوس مې په دې کلي کې شرمې د دې کلي خلک به وي د پشتري خان اوښې ایله پیله کباب چابړي ته ناستې کباب ګرځئ غېږه مه کنه خانجي نو خبره خو مې ووره کنه ګوره ښه درته پته ده چې ما ته د کبابو نه علاوه د سره بل کار راځي نه او چې کباب را باندې نه پخې که نه نو به بیا به ټیک ده د کلي چرګې به پټوم وکېږه په کلاره زه کار کوم خدای راکوي دا بنګله دا حجره دا هر څه خدای راکوي هر څه چلېږي ډېره ګنډه روانه ده تورې او کاوې را روانې دي کار ته دې ساجت دی دلته ناستو خو دا د کټ لنګې راکاږه په مزه دي په مزه بازاري په 15 لکه کې راکالی شي شي عجیب تا خو نن کالی راوړلی ولې واده دې کړی دی څه واده ما په خوا کړی بس خبرې مه کوه کالی ګټه او پته په میدان کټ کتا بانجی ته هېڅ غم مه کوه تا مانه چې ته په زندګۍ کې نه ده ګټلې خو نن دې او داسې ځای ته بوځمه خفه زړګی دې خوشحاله شي دا خفه زړه دې خوشحاله شي دا پنډۍ ماتې شوې نه راته چا کاروبار راکړو او نه څوک دا وایي چې ته مزدورګار یې قسم خان یې څه شی ته او بل ستا غرور نه دی هغه الله دې وبخښې دومره هغه وایي چې زه ډېر غټ سیب یم نوکري مه کوه ما ته پې ځان بد ښکاري داسې خو نه چلېږي دا مې یو کار وکړو په د دې نه بغیر نه کېږي داسې کار وکړو د خپل کالی دې راکوو چې د خیره سره یې خرڅ کړو او څه کاروبار پرې روان کړو سړیا دا خو دې ډېر ښه کار خبره وکړه اوس لکه چې دا اعلان مې راشي دی نه زه ورته وایم چې هغه کالی واپس راکړه پانوس خان مې کار شروع کړی ما ټولې خبرې واورېدې ما دا کپړې لږې بدلولې خیرنې شوې او دا خدای دې درته خیر کړي دا ښځه او خاوند داسې فکر کې څنګه ناستي او څه مشورې روانې دي مشورې دغه روانې دي که نه خانجي چې مونږ وایي چې دا کالی دې راکړو نو مونږ پې ځان یې څه کاروبار روان څه شي کولی وی ملاله بس پانوس ټیک وایو دې پې ځان له کار روان وي کالی د څه شي کالی خو ستاسو په هغه ورځ دوړه شو چې په کومه ورځ تاسو زما په دوشل پټې خاوده څنګه دوړه شو وایي دوړه خو وورې نو زمونږ کالی خیر پیریانو وخوړو که په جادو له او څه شو رښتیا وایي که نه لاله هغه تا ویل چې زه یې په بین کېږدم نو په څه دوړه شو ګورې د بمبار ولدار بیا ته چې دلته ډکېږي تشېږي دا کور ستا د پلار دی او اوس ما سره حسابونه کوې دا حساب کتاب چې په حساب کتاب شي که نه زما پوره 4 لکه روپۍ تا سره نور هم کېږي ځان پوه که خدای دې دا د مټ په شان برید خورې که تاسې دا ډېر څه په ګډوډو سر دی خانجي دا ته څه کې اوس مونږ پسې روټۍ حسابې څه لاله آخر ستا مطلب څه دی نن خو ستا دا خبرې ما ته څه صحیح نه ښکاري ته ټیک وایه ویم نن د کالي تپوس کوئ او سبا به زما په جیداد باندې داوګیر شي ښځه او خاوند مو وایي وځئ زما د کوره وځئ که نیجه به باندې سر نه راوړم او یا به باندې دا ځان کړم دا ځان خوب دی تا څه کوې لاله اول دې راته کالي واپس کړه اوس راته وایې چې وځه خو ځان دلته نه راوځم ځکه چې دا زما د پلار کور دی بالکل سپلۍ پوره واچوه سپلۍ هم دغه غټه ده ګوره خانجي خبره داسې ده که نه چې په دې جیداد کې زموږ پوره حصه کېږي ولې چې دا زموږ د سخر کور دی چې ستا د سخر کور دی
السلام علیکم جی خیر دی جی ته خی دا ګاډی د خپل دی وایا چرته بزی نه نه خدای شته که مونږ چرته موږ سره روټۍ پیسې نشته ته چرته بځې دا مې جي شکر دی ټبر دی خو بس الله تعالی وویلو جي لکه مطلب تا نه څه پرده که نه سر راوشړو زموږ یو لوی شوق دی که مولی په دې ځمکه نور هم وردن نه کړي بس خریړي ته ګوره دغه شی دی ما جي که وږې شوی د کور والا مې که څه وسته کېږي و 10 روپۍ دې راکړه چې دې ته پرې روټۍ والم ها نو شرم هم نه درځي ولې زنانه ځان سره را روانې کوي او وایي چې 10 روپۍ راکړه نو ته خو دا پیداګیزي کارونه شروع کړی دی دومره غوسه کېږي ته به تا نو غوسه کېږم بله چې ته ما ته رالې زه خپل کار کوم نو خو چې نشي راکولی نو ووایه مړه ځه یار ځه مړه پته لګیا چې کم ځای له راشي مړه وایي واو نو خیر دی ودرېږه چې خبرې بندې کړي وایه که نه بس توبه خدایا پاکه ته نن سبا لکه 24 غنټې په موبایل لګي د خپل معشوقو سره خبرې کوي ښه مزو کې یاره خبره وره مزې په توپ ولم صبر وکړه یاره تا ته نه ویم یاره ده ته ویم ښه نو بس خیر دی مړه خیر چېرته دی مونږ د لوږې مړه شو ولې وایي څه چل دی مونږ وږي یو یار دا مې ټبر دی او زه یې ښځه یم مړه مطلب مې دا دی چې زه ټبر یم او دا مې خاوند دی نه مړه ما بیخ وباسي بس مړه مونږ دواړې ښځې مطلب دا دی ښځه مې دا ده او زه یې خاوند یم چېرته دی چېرته ځم نه مړه خدای دې ستا موټر ښه ساتي مولا داسې کار دی دا وږي دی که نه خدای شته چې ډېره وږي ده زنانه ذات دی نو ته خپله خور او مور لرې که نه دا د مزدوري ورته کې نو که یو 10 روپۍ د الله په نامه کار روزګار کوه زه مړه ځان پسې را روان بدماشي عمل وکړه چې د الله په نامې نشي ورکولی نو نیغېږي ښه بس ځه شبه سړیه څه چېرته لاړ شو راځه پرېږده وایه بس خیر دی وایه نه درکېږه سوالګر راغلي پته نشته صحیح وي نه ځان پسې ګرځه یو سوالونه السلام علیکم جی خیر دی ولې ته خو داسې ودی جي ولې خوب درغلی سو خدمت دا دی جي چې دا مې خاوند یم جي او دا مې ښځه ده نو به جي تا نه څه پرته خوله مې نه جوړېږي څنګه یې درته ووایم جي نو بس ووایم ورته داسې کار دی کړی چې دا مې ښځه ده نو زه یې نه مې جوړېږي مونږ وکړي زموږ روټۍ غواړو خدمت وکړه مونږ ځان د سهار نه څلورنیز نه دی پیدا کړی نو خدای د تباه کړه څلورنیز دې نه دی پیدا کړی لګې زما ګاډی چلې دې شکل ته دې مړه کړي پرېږده مړه زه ډېر بېغیرته یم چې ستا نه پیسې غواړم دا جرې چپ یم او ځه چې ځو سره ویمه وکړه یاره وره دا زنانه را سره ده او په خدای مې دې قسم وایي که نه که د روټۍ درک لګي که لږې پیسې دې راکړې چې زنانه له پرې روټۍ والم نو سروره تو ما خو چې ته به د سخر په کور مزې کوې نو سروره ته اوس سوال کوې مړه اصل کې وروره تا ته څه پته ده زما په سر کې د دې رور نه دی دومره اوښی مې چې کوم دی پته نه دي چې کالي عمومي خوړو که د چیو سره یې خوړو وایي کالي ټول ختم شو خلاص شو ځکه خو سوال کولو ته مجبوره شو که نه نو سروره څوک چې د خپل پلار کور پرېږدي او په ځان روح قربانې نو دا غمګان چا مې پانو سروره څه چل کوه نارګل وروره نور خو مونږ خودکشۍ کولو ته جوړ شوي یو هېڅ غم مه کوئ بابي تر څو چې زه ژوندی یم نه به تاسو سوال کوئ او نه به خودکشي راځئ چې کور ته ځو نه نه خبره وره کور ته مو څنګه بوځئ راځئ ورندارې خبره وره هلته به مې پلار ګورې ژوندی راځئ یاره لالا خدای پاکه چې پانوس بچی مې اچړ دی ته خپل کور ته راوستلې کې چاچی دا وګوره څوک راغلی دی وای دا مې بچی راغلی
سرکوزی راغلی یو څو کاله به دې نور تېر کړي وو چې د اوښې په دیدن موړ شوی وې داسې یو سوکل کوه خیر دی کاکا جي د خدای دپاره اوس یې معاف کړه کاکا جي ما وکړه که نه مو معاف کړه خدای شته چې دلته د ځان مړ کړم څنګه چې لینګو د خپل کور ارمان درغې او که نه مورې ما معاف کړه ما تا سره ډېره بدتمیزي کړې ده ما ته د خپلې غلطۍ احساس وشو مورې ما معاف کړه ما معاف کړي بچې ما معاف کړي ورته وکړه چې معاف نه کړي که نه. کاکا جي د خدای دپاره اوس یې معاف کړه کاکا جي یاره وراره زړه مې نه غواړي چې زه دې معاف کړم خو زه چې تاسو معاف کړو بس به یې معاف کړم د مېلمنو نه حلوا پخه کوي چې زه یې وخورم ډېر سخت توګه شوی یم ودرېږه که ستا څه خیالي چې دا ښار یې ناپورسان دی نو دا ښار یې ناپورسان نه دا پاکستان دی پاکستان شپېشتریا زه تا د بابو په قتل په جرم کې ګرفتار وم ډېر ښه تاڼهدار صاحب ډېر ښه زه هم ریټایر حوالدار یم ما 2 ځله پنشن اخیستی دی او 300 تاڼې مې غږولي دي او زه داسې قاتل د 60 تر ویښتو نه پېژنم او تاڼهدار صاحب زه خو یې مه تعریفې کوه مثال یې د منګکوري دی هسې نه چې چېرته په سوړه رانه ننوځي منم دې بمبا جانا چې ستا غونته کې صادقان په دې دنیا ژوندي که نه نو یو مجرم به رانم پټ لاړ نه شي وا دې ورېده شپېشتریا گواهی پیدا شو که خیری او نور کار د عدالت دی انسپکټر صاحب زه خو یم سمدستي زر ګرفتاروئ راځئ لږه ګرفتار یې کړئ ګرفتار یې کړئ زه شپېشتریا اوس خو د خیره په جیل کې دال چپاتی د خدای په امان